طالبانو ولسمشر اشرف غني ډیر سخت بې عزته کړ. ولسمشر خبرې پر طالبانو باندې بدې لګېدلې او تازه یې په جواب کې داسې ورته ویلې. اشرف غني غبرګون څه ده؟ ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د اوربند په اړه د طالبانو غبرګون. وسلوالو طالبانو افغانستان کې د اوربند په تړاو د ولسمشر محمد اشرف غني غوښتنې ډیر سخت غوسه کړي دي او په ځواب کې ویلي حکومت غواړي چې اوربند د خپلو ګټو لپاره وکاروي او دوی مجبور دي چې حکومت ته دا فرصت ورنکړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بي بي سي ته وویل محمد اشرف غني او شاوخوا کسان یې په خپله د سولې پر وړاندې خندي او غواړي چې اوسنی وضعیت دوام وکړي. ښاغلی مجاهد وایي که افغان حکومت رښتیا هم اوربند غواړي نو پکار وه چې د دوی بندیان خوشي شوي وای او د باور فضا رامنځته شوې وای. د په وینا په دې ګامونو سره به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شوې وای او هلته به بیا پر اوربند او نورو مسایلو خبرې کېدلی شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون چهارشنبې هیواد کې د کورونا وایرس د روان بحران په اړه خپله وینا کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. نوموړي وویل طالبان باید د ملګرو ملتونو د سیمې د هیوادونو افغان ولس غوښتنه ومني او جګړه ختمه کړي. خو د طالبانو ویاند بي بي سي ته وویل دوی تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره اړین چمتووالی نیولې او که کومه پیښه رامنځته کیږي نو دوی هغه سیمه کې جګړه کمولی شي او روغتیایي ادارو ته هم د ورتګ اجازه ورکولی شي. د طالبانو ویاند تور لګوي چې محمد اشرف غني او د شاوخوا یوه ډله خلک غواړي چې جنګ او د دوی واک دوام وکړي او له همدې کبله به لوی لاس د سولې بهیر ته خنډونه جوړوي. بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین بي بي سي ته ویلي د کورونا وایرس د روان بحران له کبله باید د دوی 15 بندیان په سملاسي توګه خوشي شي. ښاغلی شاهین زیاتوي په نورو هیوادونو کې هم د دې ناورین له کبله زندانیان خوشي شوي دي. د هغه په وینا دا ګام په خپله بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي او هلته به بیا پر ټولو موضوعاتو خبرې کیدلی شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دا غوښتنې او غبرګونونه په داسې حال کې رامخته شوي دي چې د عامې روغتیا وزارت ویلي هیواد کې د کورونا وایرس ناورین په ډېرېدو دی. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.